د افغانیو بې ارزښته کېدو له وجې افغانستان بانک سبا بیا د 25 میلیونه ډالرو د لیلام اعلان وکړ. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک یو اعلامیې کې ویلي چې دا بانک غواړي چې سبا دوشنبه د سلواغې اتمه د افغانیو د ارزښت ساتلو په موخه 25 میلیونه امریکایي ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. په خبرپاڼه کې له خصوصي بانکونو، صرافیو او پولي خدمتونو له نورو بنسټونو څخه غوښتنه شوې چې په دغه داوطلبۍ کې برخه واخلي. که څه هم د افغانستان بانک په 8 ورځو کې 3 ځله د افغانیو د ارزښت ساتلو لپاره د ډالرو لیلام خبر ورکړ. د مرغومي پر 13مه 18 میلیون او د سلواغې پر 4مه د 20 میلیون او سبا د سلواغې پر 8مه د 25 میلیونو ډالرو، خو په واقعیت کې هیڅ لیلام نه دي ترسره شوي او ډالر د ټرمپ د پټو او ښکاره ډالري کڅوړو د قطع کېدو له وجې مخ په یو روان دی. طالبانو پر صرافیو د ډالرو بولۍ او د اسعارو د نرخونو ژوند اعلان بند کړ. که د صرافیو واتس اپ ګروپونو څخه زاویه نیوز معلومات ترلاسه کړي چې نن د صرافیو په تور بازار کې $1 تر 83 افغانیو پورې تبادله کیږي.